تاسو خپله له امیر المؤمنین سره لیدنه کړې؟ خو د امیر المؤمنین که درته وایم ما او دی تقریبا داسې یو لکه د کور خلک، په قرابتي لین کې هم په هر لین کې داسې لکه د کور خلک چې څنګه شخصیت د امیر المؤمنین یو طبیعت دی، دغه دا طبیعت دی چې هغه د خپل په کورنۍ کې داسې نه ده د کورنۍ د مثال په توګه لکه د عامو باچیانو ده چې د وراره به هلته د په نامه کار کوي، زوی به هلته د په نامه کار کوي، زوی به هم خلکو پر لاسو اخیستی وي، موټران به په پسې وي، په ورېرو په قریبانو. هغه دا طبیعت نه لري. هغه عالم دی، هغه شیخ الحدیث دی، هغه د دنیا پوه دی په دیني علومو باندې، عصري علومو کې تعلیم نه لري. هغه داسې تقوادار انسان دی چې د تقوا او شخصیت دا نن په دنیا کې بې مثاله دی، نه پیدا کېږي. هغه ته تعالی ښه قلم ورکړی دی، خط یې ښه خط یې زده دی، فصاحت یې داسې فصاحت دی چې تر ما